زما پیاز خرڅول دغه سر دوی رالو له ما سره ښه وکړو دوی باندې دومره رحمتونه اوري دغه ډېر تمامېده یې نه تمامېده یې نه ګناهګار یم الله معافي غواړم ستا معافي ته انتظار یم الله معافي غواړم ستا معافي ته انتظار یم الله زه بنده یم دوستانو نننۍ مرسته چې تر دې کورنۍ مو راورسوله 100,000 نغدي افغانۍ وي او دا د پکتیکا ولایت د ولسي جرګې پخواني استازي حاجي محمد میرزا کټوازي د خپل مال د زکات یوه برخه دې کورنۍ ته لیږلې وه چې موږ د محمد شاه خان ورور په لاس ورته ورسوله او د دوی د کور آباد وي دوی مخکې تر دې هم د هیواد په کچه په ځانګړي ډول په پکتیکا کې د بېوزلانو لاسنیوی کړی ده زموږ هیله دا ده چې دی خپلو دغو مرستو ته لا هم دوام ورکړي جاري وساتي خپله هم ساتي خو له دې لارې موږ غږ ورباندې کړو چې د پکتیکا نور سرمایهداران د هیواد نور سرمایهداران د حاجي صاحب میرزا کټوازي په څېر هغو ویډیوګانو ته هغو راپورونو ته متوجه واوسي چې له سیمې خپرېږي او د خلکو بېوزلي پکې په ډاګه کېږي لیلا خورکۍ دعا ورته وکړه کورونه د خدای ودان کړي امین او موږ سره دې ښه وکړي دې سره خدای ښه وکړي دوی له موږ سره ښه وکړي دې سره خدای ښه وکړي امین امین او دوی زما پیاز خرڅول دغه سر دوی رالو له ما سره ښه وکړو دوی باندې دومره رحمتونه اوري دغه ډېر تمامېده یې نه تمامېده یې نه خدای دې دعا قبوله کړه خدای دې دعا قبوله بس خو به پیاز نه خرڅوي یا اوس یې نه خرڅوم تاسې لاولئ موږ نه خرڅوو بیخي دې اوس خرڅ کړي نه دي یا موږ نه دي خرڅ کړي شی لري خوراکي مواد نور مواد ور لرو هر څه لري لیلا ویلې وایي زه په دغه پیسې چې نغدې ما ته رسېدلې دي په دې به یو ناخونګي رقم نوکان به م وای پرې کوم خو هغه واده یې سمه نه ده پاللې دا به بیا که نه پرې کوې او نوکان به پرې کوي کور ودان علام آباد لره زموږ له ټولو سرمایهدارانو دا غوښتنه ده چې بېوزلانو ته د خپل زکات او خیرات صدقه ورسوي حاجي صاحب محترم ستاسو د کور آباد وي د زکات دغه برخه چې تاسې تر دې کورنۍ راورسوله دوی به دعاګانې درته کوي لکه څرنګه چې زموږ وړې لورکۍ لیلا تاسې په دعاګانو کې یاد کړاستئ نورې کورنۍ همداسې دي تاسې به په دعاګانو کې دوامدار یاد ساتي الله مو صدقه قبوله کړه الله مو دا زکات قبول کړه کور مو آباد د آینده او نورو مرستو په هیله مو ډېره مننه خدمتګار یم الله معافي غواړم ستا معافي ته انتظار یم الله معافي غواړم ستا معافي ته انتظار یم الله ګناهګار یم الله